نو حضرت جبريل د الله غ درې سيزونه اوس بیانوي چې یاره د الله کوم درې سيزونه خوښ دي. یو خدا ده چې په خپلو ګناهونو باندې یو سړی خپېمانتیا کوي، خپېمانه شي. یو بنده دی ګناهونه یې کړي دي او خپېمانه شو، نو دا بنده الله وی زما ډېر زیات خوښ دی. او یو سړی دی هغه د نیکۍ حرص کوي، په سخته کې، په نرمه کې، په مشقت کې، په سفر کې، په حضر کې شروع یو لګیا وي نیکۍ کوي چې یاره دا نیکي رانه پاتې نشي. کوم بنده چې هغه په نیکو کې حرص کوي دا بنده زما ډېر زیات خوښ دی. په ګناهونو باندې پیمانتیا اظهار او په نیکو کې حرص کول، داسې یو بنده دا زما ډېر خوښ. او دریم الله پاک فرمای دریم می هغه بنده ډیر زیات خوښ دی چې هغه په خپل نارو تندو باندې غریب دی او په نارو تندو باندې هغه چې دی نو صبر کوي، نو دا بنده می ډیر زیات خوښ دی. نو دا ورته الله پاکو فرمایل چې دا درې څیزونه زما ډیر خوښ دي. یو غریب دی او ډیر زیات انتهایی غریب دی او ناری تندې پې تېرېږي، خو دی بیا هم د الله په هغه لږ رزق چې هغه څه وله ورکوي چې هغه ژوند پرې د باقي دی او دی په هغې باندې صبر کوي، نو دا بنده د الله ډېر زیات خوښي. ځکه دې طرف ته کتل پکار دي که یو مالدار سړی دی، خدای وله مال ورکړی دی، دولت وله ورکړی دی، نعمتونه یې وله ورکړي، هغه به دې طرف ته نه ګوري چې یاره دا دولت دی، دا بنگلې دي، دا جهداد دی، دا نعمتونه دي. هغه به دې طرف ته سوچ وکړي چې یاره زه د الله یاد شوی یم، ما دې دا نعمتونه راکړي دي، دا زه د الله یاد شوی یم. دولت ته مه ګوره، د الله دې مهربانۍ ته وګوره، زه د الله یاد شوم، الله راله دا نعمتونه راکړل. او یو سړی اوږې دی، تږی دی، نو هغه دې طرف ته سوچ وکړي چې یاره الله د رزق تقسیم کوو، نو زه رایاد شوم مال یې لږ ولیکله، نو دې ته نه ګورم چې یاره ناری دی او تندی دی او یا کمزوري ده، نه دې ته وګورم د الله خو رایاد شوی یم که زه غریب یم، کمزور یم او الله رایاد کړم، نو بس دا ډېره غټه خبره ده چې یاره زه الله را. حضرت داود علیه السلام متعلق راځي، حضرت داود علیه السلام ته الله فرمایل وی کله زه تاله رزق درکم، څه ترکاري دله درکم او هغه خرابه شوي، نو وی ته هغه خرابې ترکارۍ ته مه ګوره چې یاره دا ترکاري خرابه ده، ته دې طرف ته وګوره چې یاره زه د الله رایاد شوم، رزق یې تقسیمو، دا هم ډېره ده چې الله خو رایاد شوم که نه، که خراب هم ده خو الله را کړې ده. دې طرف ته سړي وګوري. اوس یو خان وي او په حجره کې ورسره هر قسمه خلک ناست دي، یو غریب سړی په هغه کلي او په هغه علاقه کې چې هغه څوک په کلي کې نوم هم نه اخلي، نه څوک په جومات کې نوم اخلي او نه څوک په حجره کې نوم اخلي، او خان صاحب په حجره کې د هغه ذکر وکړي او یو سړی لاړ شي هغه ته ووایي چې یاره ستا خو خان صاحب ګوره په حجره کې ذکر کړی چې هغه فلان کې سړی، هغه به څومره خوشحاله شي، هغه به وایي چې یاره د خدای مهرباني دا اوس وګوره زه دې خان صاحب رایاد کړم، زه د جهان غریب کمزوري چې زما د څوک نوم نشان زما نشته او نه مې څوک، او بیا هم خان صاحب یاد کړی یم، په هغې به هغه څومره خوشحاله یو فخر به پې کوي. نو چې یو سړی د جهانونو مالک یې رایاد کړي او په اسمانونو کې دا فرشتې یې ډېرې دي، په دې ځمکې ډېر خاص بندګان شته، او بیا پکې داسې یو سړی رایاد کړي، یو غریب او ملنګ او درویش چې الله رایاد کړي، دا څومره لوی نعمت دی چې د بادشاهانو بادشاه دې یاد کړي، نو په دې باندې خوشحالېدل پکار دی.
نو الله پاک فرمای چې اے پیغمبر زما هغه بنده خوښ دی چې هغه فقیر وي غریب وي نارې تندې پې تېرېږي او بیا هغه په هغې باندې صبر کوي نو دا بنده زما ډېر زیات خوښ دی. وایي دا په دې احادیثو کې د ښو بندګانو ذکر شوی دی چې ښه بندګان کوم دي. وایي هغه سړی دی چې نه څوک په جومات کې نوم اخلي او نه څوک په حجره کې نوم اخلي، ګمنام شانته سړی وي، هغه د خدای پاک ډېر زیات خوښ دی. دا ښه بنده دی په مخ د ځمکه باندې. وایي چې د هغه جنازه کې لږ خلک شامل شي، هغه څوک وایي نه چې څوک مړ دی، هغه دا څوکونه وایي چې څوک مړ دی. داسې ژوند یو سړی تېر کړي چې نوم نشان یې نه، دا بهترین بنده دی. دا شهرت، دا دولت، دا سیزونه دي که نه، دا ډېر نقصانی دي. دې سره سړی ډېر په مصیبتونو کې اخته کېږي، ګناهونو کې اخته کېږي. دنیا ژوند دی چې دا مشهور خلک چې څوک دي، دا مونږ چې ورته سټار وایو، د دې خلکو ډېر خراب ژوند دي. یا دا لیډران غټ غټ د یار یو د خطرې ژوند دي، او ملنګ درویش نه د دنیا غم شته نه د کور غم شته نه د بار غم شته، بس خپل ژوند تېروي. دا ښه بندګانو کې حدیثو کې د هغې ذکر راغلی چې دا ښه بندګان. نو الله پاکو فرمایي چې زما درې بندګان خوښ دي. یو هغه چې هغه فقیر او غریب اوږې تږي وي او هغه صبر کوي په هغې باندې، دا بنده زما ډېر زیات خوښ دی. دویم الله پاک فرمایي زما هغه بنده خوښ دی چې هغه په نیکو کې سبقت کوي، یخني او ګرمي نه ګوري، غم او خوشحالي نه ګوري، سخت او تکلیف نه ګوري، په هر حالت کې هغه نیکي پرېږدي نه چې کوم ځای کې نیکي ده چې زه یې وکړم. بس کوشش یې د نیکو د جمع کولو وي چې ځان سره ډېره توخه واخلم، قبر ته ځمه، آخرت ته ځمه چې ځان سره نیکۍ ډېرې یوسم. په نیکو کې حرص کوي. دا بنده الله وایي زما ډېر خوښ دی. حضرت حدیث کې راځي وایي جبرئیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل د دې انسانانو د حضرت جبرئیل علیه السلام یو ځل راغی نو پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل یا رسول الله یو سړی دی او په سفر باندې قافلې سره روانو، قافله ډېره زیاته ستړې شوه، یو ځای کې دمه کوله، ډېره شپه م تېره شوې وه، دروازې م مزل کړې و، د شپې هم آخري شپه کې بس یو ځای کې دمه وکړه، او چې خلک د سورلو نه کوزېدل د آسونو، نو بس په ځمکې ته یې ځان رسو او ویده کېدل، وایي ټول ویده شو، پرېوتل. هغې کې یو بنده داسې و چې کله دا ټوله خاموشي شو او دا ټول ویده شو، نو هغه راپاڅېده او الله ته ودرېد او د الله عبادت یې شروع کړ. نو جبرئیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې الله پاک هغه بنده ډېر زیات خوښ کړ، فرښتو باندې یو فخر وکړ چې وګورئ زما بنده ته چې دا ټول ستړي شو او غفلت کې او پرېوتل، او زما دا بنده دا ودرېده ماته او عبادت یې شروع کړ، تهجد یې شروع کړل. نو الله پاک وایي چې دا بنده زما ډېر زیات خوښ دی، دا د نیکو حرص کوي. ټول خلک غافل او ویده شو او دی لګیا دی. نو یو مې دا بنده ډېر زیات خوښ دی، او بل مې دا بنده ډېر خوښ دی چې حسین او جمیل زنانه ښځه ورسره په کور کې وي، په کټ کې وي، او د شپې دی راپاسي، هغه حسین او جمیله ښځه یوازې پرېږدي او دی اودسو کي او الله ته ودرېږي. نو الله په فرښتو په مجلس کې فرښتو ته وایي زما فرښتو وګورئ زما دې بنده ته چې د دنیا محبوب څیز یې پرېښود او زه یې خوښ کړم، نو زما دا بنده ډېر زیات خوښ دی. او یو دریم هغه بنده د الله ډېر زیات خوښ دی چې میدان جهاد وي او په هغه جهاد کې هغه لګیا وي
جهاد کوي شروع وي او ټول مجاهدین تتر بتر شي اخوا دی خوا شي او دی یوازې پاتې شي خو دی حوصله نه بیا خرابوي او دی بس په یوازې باندې او جنگي که مړ شم او که پاتې شم او په دې یوازې حالت کې دی کافر سره او جنگيږي نو وی الله فرشتو ته وی چې وګوره زما دی بنده ته چې دې زما په مینه او په محبت کې لګیا دی جهاد کوي کافر سره او خطرو سره مخ دی یوازې دی هیڅوک سره نشته او بیا هم دی لګیا دی جهاد کوي جنگ کوي نو دا بنده زما ډیر زیات خوښ یعنی داسې ناخوشګوار حالاتو کې په بدو حالاتو کې تف د الله عبادتو کې ښه حالاتو کې خو هر سړی زما خدای پاک صحت را کړی دی زمونږ لرازم نه چې یو سړی بیمار وي تکلیف دی وته په ناسته په ولاړه مونځ هم نشي کولی په ناسته هم ورته مونځ تکلیف دی او دی د دوو کسو په امداد باندې جمعات تراشي او دی الله ته ودرېږي نه دا بنده بیا د خدای یقیني ډېر زیات خوښي او دغه عبادت د الله ته ډېر زیات قابل قبول وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جبرئیل فرمایل چې الله پاک فرمایي چې زما هغه بنده چې هغه په نیکو کې حرص کوي هغه زما ډېر زیات خوښ دی او دریم پیغمبر حضرت جبرئیل فرمایل وی الله پاک فرمایي چې دریم می هغه بنده خوښ دی چې هغه په خپل ګناهونو باندې خپېمانتیا اظهار وکړي ګناه را نشوي ده یا الله زه خپېمان یم زه به بیا دا ګناه نه کوم یا الله اوس مې معاف کړي نو کوم سړی چې خپېمانتیا وکړي او توبه وباسي وی الله په هیڅ څیز باندې دومره نه خوشحالیږي لکه څومره چې په توبه باندې خوشحالیږي نو دا توبه چې دی دا خپېمانتیا ده الله ته جړل الله ته اوښکې تویول دا خپېمانتیا ده نو چې سړی خپېمانه شي او اوښکه توی کړي دا الله ته ډېر زیات خوښ وي دغه بنده الله ته ډېر زیات خوښ دی حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام یو ځل راغی الله ته پیغمبر علیه السلام ته فرمای وی د قیامت پر ورځ به الله تله ولګي نو د انسانانو اعمال به پکې تلی نو وی چې څومره د اعمالي کاغه نیک یو که بدي خو په دې تله کې راځي دا دومره غټه تله چې دې کې هغه ټول اعمال راځيږي خو یو څیز داسې دی چې هغه په دې تله د نیکۍ کې نه راځيږي هغه دومره زیات غټ دی او هغه د انسان دا اوښکه ده وایي چې د دا اوښکه توی شي او د خپېمانتیا د وجې نه چې یاره یا الله زه خو ډېر ګناهګار یم خدای ته زما ګناه معاف کړي او د سترګو نه اوښکه لاړه شي دا اوښکه دا د الله تله چې دی نو هغې کې نه راځي هغه یې نشي تللی دا دومره قیمتي ده او د قیامت په ورځ به دغه یو بل حدیث کې راځي جنتیان به جنت ته لاړ شي او دوزخیان به دوزخ ته لاړ شي هغې نه وروسته بیا پیغمبرانو ته الله اختیار ورکړي چې تاسو یې د بندګانو شفاعت وکړي دا ګناهګار دا جهنمیان دي جهنم کې د دوی شفاعت وکړي نو شفاعت په شروع شي پیغمبران به خلق د جهنم نه روباسي او جنت ته به داخلي دا غي شفاعت په ختم شي نو بیا به د شهداو شفاعت شروع شي نو شهیدان به لګیا وي او د جهنم نه به خلق روباسي او جنت ته به داخلي بیا دغه صدیقین نیکان صالحان خلق هغوی به شروع شي شفاعت اختیار بوله الله ورکی بیا به حافظانو ته الله وی چې شابه تاسو جهنم نه روباسه دا ګناهګاران او دا جنت ته داخله وي هغوی به مستړي شي بیا به علماء ته الله وی چې شابه تاسو سره چا په دنیا کې خیر ښېګړه کړې ده هغه ټول د جهنم نه روباسه او هغه چې دینو جنت ته بوځي بیا به هغوی شروع شي
شفاعتونه به شروع شي د جهنم نه به خلق روزي. نو حدیث کې راغلی وی بعضی داسې شفاعتیان دي چې دا شفاعتیان ختم شي نو یو باڼه براشي، دا سترګې باڼه نه دي، دا باڼه براشي الله ته بو یا رب العالمین دا یو بنده دی او زه پې ګویم زه د سترګې باڼه یم، د سره خو هېڅ عمل نشته نور، خو یا الله زه په دې خبره باندې ګویم چې یو ځل د ده د سترګې نه لږه شانتي اوښکه پیمانتیا بېدلې وه او زه پې لون شوی یم، دا یو باڼه به وایي چې ایله زه پې لون شوی وم، نو یا الله زه په دې ګویم چې یا الله د ده د سترګې نه اوښکه تلې ده، نو یا الله ته د مغفرت وکړي، الله به د هغه باڼه شفاعت وکړي، سفارش پې قبول کړي او الله به دا سړی د جهنم نه راوباسي او جنت ته به یې بوځي. نو د خپېمانتیا اوښکه چې ده که نه دا ډېره زیاته قیمتي ده. کله کله لږ شانتې الله سره د شپې مناجات صوفیا وی تاسو د ورځې هر قسم اعمال کوئ، نیکم کوئ بدم کوئ، خو وی د شپې لږ شان مراقبه کوئ او په هغه مراقبه کې چې تاسو کومې نیکۍ کړي دي په هغې باندې شکر وباسئ چې خدای تا ماله دې توفیق را کړی او چې ګناهونه وشمارئ چې یاره ما څومره ګناهونه کړي دي نو هغه ګناهونو باندې روزانه د خپېمانتیا اظهار کوئ او دا قصد ځان سره کوئ چې یاره ما نن په ټوله ورځ کې 3 ګناهونه کړي دي 4 مې کړي دي، یا الله زه به بیا دا نه کوم، سبا له به زه کوشش کوم چې دې کې یوه ګناه زه کمه کړم. په دې طریقه کې یو سړی هره شپه مراقبه کوي نو ډېر ګناهونه به ختم شي او نه وي دومره ګناهونه، زمونږ به څه ګناهونه، هېڅ ګناهونه نشته. نو چې دغه کوشش سړی شروع کړي او بیا د خپېمانتیا اظهار پې کوي نو خدای پاک هغه ګناهونه د سړي ختموي توبه استغفار سره، الله د دغسې سړي نه ویلوي ولی جوړ شي چې دی هره شپه مراقبه کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس کې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام دا 3 څیزونه د الله د طرف نه بیان کړل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس ډېر د برکت مجلس په اسمانونو کې به الله ورته کتل. نو دا یو تفصیل ما شروع کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس کې او فرمایل صحابه سره چې زما 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي، یو مې خوشبویي خوښه ده، یو مې بیبیانې خوښې دي او بل مې مونځ د سترګو یخوالی دی، مونځ مې ډېر زیات خوښ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاسید یا رسول الله زمان 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي، یو خدا ده چې زما دا لور ستاسو په نکاح کې ده دا مې ډېره خوښه ده، او بل دا چې زه خپل مال په تاسو باندې لګوم خرج کوم یا رسول الله زما دا ډېر زیات خوښ دي، او بل چې زه ستاسو مخ مبارک ته ګورم نو دا مې ډېر زیات خوښ دي. مجلس کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناست هغه پاسید وی حضرت یا رسول الله زمان 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي، یو خو مې امر بالمعروف او بل نهی عن المنکر او بل ساده جامې دا مې ډېرې زیاتې خوښې دي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسید هغه یا رسول الله زمان 3 څیزونه خوښ دي. حضرت عثمان کوم څیزونه خوښ وو؟ وایي چې زه اوږو ته روټۍ ورکوم، که سړی تږی وي هغه ته اوبه ورکوم، او د قرآن تلاوت دا مې ډېر زیات خوښ دي. دا 3 هغه خپل بیان کړل. ورپسې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاسید یا رسول الله زمان 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي، یو خدا ده چې په سخته ګرمۍ کې روجي نیسم نو دا زما ډېره خوښه ده، او بل چې زه د الله په لار کې جهاد کوم نو دا مې ډېره زیاته خوښه ده، او بل چې زه میلمنو له روټۍ ورکوم د میلمنو میلمستیا کوم نو دا مې ډېره زیاته خوښه ده. نو بیا حضرت جبریل د اسمان نه راغی او هغه یا رسول الله زمان 3 څیزونه ډېر زیات خوښ دي. حضرت جبریل خپل بیان کړل و یو چې هغه غریب او نیک سړی چې نیک وي او غریب وي او دې په خپل غریبۍ باندې صبر کوي نو وای دا بنده د زما ډېر زیات خوښ دی، او بل چې عیالدار وي
اولاد ګڼوي او د پاغي باندې تکلیف تیری رزق ولا پیدا کوي مزدوری ولا کوي او د صبر کوي پاغي باندې په خپل ګڼو بچو باندې نو الله په جبرئیل علیہ السلام فرمایل دا بنده زما ډیر زیات خوښ دی او بل دریم می هغه سره خوښ دی چې هغه خلکو ته لار خي لار خودون کې سړی دا مې ډیر زیات خوښ دی نو الله پاک د اسمان نه حضرت جبرئیل ته او فرمایل زمان درې سيزونه خوختي او پیغمبر په دې مجلس کې هغه بیان کا نو الله پاک هغه درې سيزونه بیان کړل یو الله پاک فرمایل چې غریب او فقیر وي او اوږي تږي وي او هغه په خپل نار توندو باندې صبر کوي نو دا زما ډیر زیات خوښ دی دغه بنده زما ډیر زیات خوښ وي او بل چې په نیکۍ کې سبقت کوي نیکۍ کې وړاندېوالي کوي په هر حالت کې د نیکۍ حاصلولو کوشش کوي دا بنده زما ډیر زیات خوښ دی او چې په ګناهونو باندې خپېمانتیا کوي نو دا بنده مې ډیر زیات خوښ دی پاک مجلس او دغه مجلس ختم شو دا یو څو جمعې تقریبا ما دا بیان که تفصیل مې وکړو کمی خبرې پکې ذکر شوې په دې باندې د عمل کوشش وکړو چې یاره دا کمی خبرې زموږ ذهن ته سرانلې خو چې کمی ذهن ته راغلي دي چې یاره په هغې باندې که نور رانه هغه زړې شوي نو چې دا نوې نن کمی بیان شوي چې نیکو کوشش وکړو لږ لږ ځای کې نیکي ګورو چې یاره دې ځای کې څه نیکي ده په لار کې یو پوستکی د کیلې پروت دی هغه اوچت کړو غنه پرته ده یو ضروري څیز پروت دی هغه اوچت کړو کوشش وکړو د جماعت نه وځو چې یاره دعا ووایو جماعت ته رادننه کېږو دعا ووایو دلته په خپل مانځه کې اخلاص پیدا کړو د الله د رضا دپاره عبادت وکړو اخلاص سره وکړو توجه سره وکړو غریبانانو سره خیر ښېګړه وکړو ګور کوشش وکړو چې یاره زما د لاس نه څه نیکي کېږي چې زه هغه نیکي وکړم نو بس دا کوشش پکار دی چې دا نن خبرې خو مونږ خپل عمل کې راولو په دې هم الله مونږ کامیاب خپل ګناهونه رانه شوي دي او کېږي رانه نو په هغه ګناهونو باندې خپېمانتیا اظهار وکړو توبه وباسو استغفار وکړو چې خدای ته زما دا ګناهونه معاف یو کوشش دی که دا کوشش هم وکړو نو انشاءالله د پیغمبر علیه السلام امتیان یو د الله بندگان یو په دې ځمکه خلیفګان یو د الله به را سره ډېره د مهربانۍ معامله وکړي او الله به د هغې د وجې نه زموږ مغفرت وکړي د دنیا دا ژوند به هم را باندې الله ښه تیر کړي او د آخرت ژوند به کامیاب شي الله دې مال هم د عمل کولو توفیق راکړي الله دې تاسو هم د عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا څومره خبرې وشوې خدای ته موږ ټول له پې د عمل کولو توفیق راکړي خدای موږ خپل بندگان جوړ کړي خالص مخلص بندگان هم جوړ کړي خدای د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفاعت د آخرت په ورځ باندې زموږ د ټولو دپاره قبول او منظور کړي او خدای موږ د هغه د شفاعت قابل وګرځي خدای د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې زموږ ژوند کې راولي خدای دا ژوند هم د خوشحالو کې د فراخۍ کې او خدای مرګ چې راولي خدای هغه هم راله په لا اله الا الله باندې راولي خدای زموږ دنیا هم ښه کړي زموږ آخرت هم ښه کړي څونه مردګان د اهل اسلام شوي دي د ټولو دی الله مغفرت نصیب کړي حاضره جمع کې بیماران دي ډېر الله یې ټولو له شفا کامله ورکړي او الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين